فورا قبليږي، لکه د فرض منځونو نه وروستو دعا. خو په فرض منځونو کې یو بدعت خلکو دا پیدا کړی دی چې مولا لاسونه اوچت کړي، مقتدیان یې اوچت کړي، چې مولا یې راکاږي په مخ مقتدیان یې راکاږي. نه، ځان له دعا وکړو. د جمع دا شکل ورکول او په مولا باندې لازمي کول دا پکې نشته چې د چا دعا ته ضرورت دعا دی وغواړي، چې د چا ضرورت نه زی پاتې سیږي. بل دعا چې د جوف اللیل الاخر، د شپې په اخره حصہ کې ډیره ښایسته قبلېږي، تهجدو کې، خاص کر په دې شپو کې چې موسم ښه دی او شپې اوږدې دي، مسلمانان راپاسي او د الله دروازې وټکوي. بندې دروازې په ټکېدلو باندې الله کولاوي، او بیا د رحمان دروازه بنده ته چې موږ دروازه وډبو ټلی ورته ووهو کولا وشي. د الله دروازه چې څومره وټکېدله الله بیا کولا وکي. او حدیث قدسي کې راځي الله رب العالمین د خپل شان او جلال مناسب د اسمان د دنیا ته نزول فرمایي او سوی هل من سائل غوښتونکی شته، هل من مستر مجبور